الاحقاف مکی صورت دی او 15 آیتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حمیم. د دې کتاب نازلول د برلاسي حکمتونو والا الله لخوا دی. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. مج آسمانونه ځمکه او د هغو ترمنځ شیان پرته له حق مقصده او ټاکلې نیټې هسې نه دي پیدا کړي او کافر شوي خلک له هغه څه نه چې ویرول کیږي مخ اړوونکي دي. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ورته ووایه آیا تاسې پام کړی څه چې تاسې یې الله نه پرته رابولی؟ راوښایاست چې له ځمکې نه یې څه شی پیدا کړي یا هغوی لره په آسمانو کې څه برخه شته؟ راوړئ له دې ډومبی کوم کتاب یا د علم نه څه نقل شوی دلیل که تاسې رښتیني یاست. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. او تر هغه زیات بیلاری به څوک وي چې الله نه پرته یو داسې څوک رابلي چې تر قیامت ورځې پورې یې دعا نشي قبلولی بلکې هغه یې له بلنې بیخي بېخبره وي. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. او کله چې خلک راغونډ کړی شي نو بیا به یې هغوی دشمنان وي او له عبادت به یې وچ منکر وي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. او کله چې زموږ څرګند آیاتونه ورباندې لوستل کیږي نو کافرانو ته چې حق راشي وایي دا خو ښکاره کوډې دي. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. آیا دوی وایي چې دا قرآن پیغمبر له ځانه جوړ کړی؟ ورته ووایه که ما له ځانه جوړ کړی وي نو تاسې زما دپاره د الله له لورې د هیڅ شي واک نه لرئ. هغه یعنی الله په هغو خبرو ډیر ښه پوه دی چې تاسې یې پکې کوئ. زما او ستاسې ترمنځ هغه د شاهد په توګه بس دی او هماغه ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. اے رسوله ورته ووایه زه خو څه بلکل نوی رسول نه یم او نه په دې پوهېږم چې په ما به څه کیږي او نه په دې چې په تاسو به څه کیږي. زه خو اله هغه څه پسې ځم چې راته وحی کیږي
او له یو څرګند خبرداری ورکوونکي پرته بل څه نه یم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ورته ووایه شنو ما خبر کړئ که چیرې دا قرآن د الله له لورې وي او تاسې ترې منکر یاست او له بني اسرائیلو نه یو شاهد یعنی عبدالله ابن سلام یا بل مسلمان د همداسې یوې خبرې په حق له شاهدي هم ویلی وي او په دې هم ایمان راوړی وي خو تاسو بیا هم لویي کړي وي نو دا څومره د ظلم خبره ده. یقینا الله داسې ظالمانو خلکو ته سمه لار نه ښیي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. او کافران د مؤمنانو په حق لوایي کچیری دا ایمان راوړل شوی نو دا خلک به له موږ نه ړومبي شوي نه وو او کله چې دې کافرانو په دې قرآن هدایت ترلاسه نه کړ نو وایي دا هماغه پخواني دروغ دي. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. او تر دې مخکې د موسی کتاب هم د لارښود او رحمت په توګه راغلی و او دا قرآن په عربي ژبه د هغه تصدیقونکی کتاب دی تر څو ظالمان وویروي او د نیکانو دپاره یو زیری دی. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بېشکه هغه کسان چې وایي زموږ رب الله دی بیا پر همدې ټینګ شي نو پر هغو نه څه ډار شته او نه به خفه کیږي. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. دا خلک جنتیان دي تل تر تله پکې اوسیدونکي د هغو عملونو په بدله کې چې دوی به کول. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. او انسان ته مو له خپل مور و پلار سره په ښېګڼه ټینګار کړی دی چې مور یې په ډیر کړاو سره په ګېډه کې ګرځولی او په کړاو سره یې زیږولی او په ګېډه کېدل او لتي بېلېدل یې ټول 30 میاشتې دي تر دې چې هغه بیا ځوانۍ او 40 کلونو ته ورسید. ویل زما ربه توفیق راکړي چې ستا د هغه نعمت شکر وباسم چې پر ما او زما پر مور و پلار دې لورولی او چې داسې نیک عملونه وکړم چې ته پرې رضا کیږي او خیلخانه می هم صالح وګرځوه. ما تا ته توبه ویستلې او زه له مسلمانانو څخه یم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. دوی هغه خلک دي چې غوره عملونه یې موږ قبلوو او له بدو یې تیریږو. دوی په جنتیانو کې دي
دا هغه رښتینې وعده ده چې دوی سره کېدله. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. او هغه کس چې خپل مور او پلار ته وویل له تاسې نه تنګ شوم، آیا ما سره دا وعده کوئ چې زه بیا راویستل کیږم؟ حال دا چې له ما مخکې ډېر ولسونه تیر شوي دي او دوی دواړو الله ته زارۍ کولې او زوی ته یې ویل چې تباه شوي ایمان راوړه. د الله وعده بالکل رښتیا ده، خو ده بیا هم ویل دا خبرې د ړومبنیو له کیسو پرته بل څه نه دي. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دا هغه خلک دي چې د عذاب خبره پرې ثابته شوي، د هغو ولسونو په جمله کې چې له دوی ړومبی تیر شوي، له پیریانو او انسانانو، هغوی بېشکه تاوانیان دي. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. او هر یو ته به د خپلو عملونو درجې وي تر څو د خپلو عملونو پوره بدله ورکړی شي او ظلم به نه پرې کیږي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. او هغه ورځ چې کافران اور ته وړاندې کړی شي او ورته وویل شي چې تاسې خو خپلې ښېګڼې په دنیایي ژوند کې وړې دي او ګټه مو ترې اخیستې ده، نو نن به د سپکوونکي عذاب جزا درکول کیږي په دې چې تاسې به ناحقه ځمکه کې لویي کوله او په دې چې تاسې سره غړونه کوله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. او د عادیانو ورور هود علیه السلام در یاد کړه هغه وخت چې د ریګنو تپو سیمه کې خپل قوم وویروئ او حقیقتا له د مخکې او وروسته هم ډېر ویرونکي تیر شوي وو چې الله نه پرته بل څه مه لمانځئ، زه پر تاسې د یوې سختې لویې ورځې له عذابه ویریږم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی وویل ایا د دې دپاره موږ ته راغلی چې له خپلو خدایانو مو واړوي، نو هغه عذاب راته راوله چې وعده یې راسره کوي که ته رښتینو یې. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. هغه وویل د هغه معلومات الله سره دی چې هغه عذاب به کله راځي او زه هغه خبره درته رسوم چې پرې رالیږل شوی یم، خو تاسې وینم چې ناپوهي کوئ. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. نو بیا چې هغه عذاب د وریځې په شکل د دوی ناونو ته راروان ولید ویل دا هغه وریځ ده چې پر موږ باران اوروي،
نه په اصل کې دا هغه عذاب دی چې تاسې بیړه پرې کوله یو وسیلې ده چې دردناک عذاب پکې دی تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين چې د خپل رب په حکم سره هر شی تباه کوي نو آخر داسې شول چې لورانو کورو پرته بل څه نه لیدل کېدل موږ مجرمانو خلکو ته همدغسې بدله ورکوو ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او ای عربو یقینا موږ هغوی ته دومره قدرت ورکړی و چې تاسو ته مو نه دی پکې درکړی او هغوی ته مو غوږونه سترګې او زړونه هم ورکړي وو خو نه یې غوږونو څه ترې ایثار کړل نه یې سترګو او نه یې زړونو ځکه چې دوی د الله له آیتونو انکار کاوه او هغه عذاب ور باندې را پریوت چې دوی به ملنډې پرې وهلې ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون او بېشکه ستاسې شاوخوا مو ځینې کلي تباه کړي او په راز راز مو هغوی ته د خپل قدرت نښانې بیان کړي تر څو راوګرځي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون نو ولی هغه معبودانو مرسته ونه کړه کوم چې الله نه پرته خدای ته د نږدېوالي لپاره نیولي وو بلکې هغوی ټول له دوی ورک شول دا خو بالکل د دوی درواغ او هغه بهتانو چې له ځانه یې جوړاوه وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ او ای رسوله هغه وخت در یاد کړه چې موږ د پیریانو یو ټولی درته راوګرځاوه چې قرآن واوري نو کله چې هغوی هلته حاضر شول یو تر بله یې وویل چوپ شئ بیا چې د قرآن لوست تمام شو نو بیرته خپل قوم ته خبرداری ورکوونکي ورستانه شول قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ویل ای زمون قومه مونږ یو کتاب واوریدی چې له موسی وروسته نازل شوی او د مخکنیو کتابونو تصدیقونکی دی د حق او سمې لارې خواته ښوونه کوي يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ای زمون قومه د الله د بلونکي خبره ومنئ او ایمان پرې راوړئ چې ګناهونه مو در وبخي او له دردناک عذاب مو خلاص کړي ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين او څوک چې د الله د بلونکي ونه مني نو هغه په ځمکه کې تښتېدو سره د الله عاجزونکی نه دی
او نه به له هغه پرته د ده څوک ملګري وي. دا خلک په ښکاره بېلارېتوب کې دي. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. آیا دوی نه ویني چې بېشکه هغه الله چې آسمانونه او ځمکه یې پیدا کړي او د دې په پیدا کولو ستړی شوی هم نه دی، په دې قادر دی چې مړي راژوندي کړي؟ هو، ولې نه؟ هغه په هر شي وسي دی. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او کوم ورځ چې کافران اور ته وړاندې کړی شي ترې وبه پوښتل شي چې آیا دا رښتیا نه دی؟ وایي به هو، په رب مو قسم رښتیا دی. ورته وبه وایي ښه نو اوس عذاب وڅکئ په دې چې تاسې به کافر کېدلی. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نو اے رسولا صبر کوا لکه چې همتناکو رسولانو صبر کوي او د دوی د عذاب د پاره بیړه مه کوه. دوی چې کله هغه ورځ وویني کومه چې وعده یې ورسره کیږي نو داسې به انګیري لکه دنیا کې چې د ورځې له 1 ساعت پرته زیات نه وي ځنډېدلي. دا هغه پیغام دی چې رسول شوی. نو آیا له فاسقانو خلکو پرته بل څوک به تباه کول کیږي؟ محمد مدني سورت دی او 38 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. کوم خلق چې کافر شوي او د الله له لارې ایسارول کوي الله یې عملونه ورتباه کړي دي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. او هغوی چې ایمان راوړی ښه کارونه یې کړي او په هغه څه هم ایمان راوړی چې پر محمد علیه السلام نازل شوي او هماغه د خپل رب له لوري حق هم دي، نو الله به گناهونه ترې ورژوي او حال به سم کړي. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دا ځکه چې کافرانو د باطل تابعداري کړي او مؤمنانو د خپل رب لخوا راغلي حق متابعت کړي، الله خلکو ته همدغه شان د دوی مثالونه یعنی حالونه بیانوي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نو کله چې کافرانو سره ونښتئ نو د ورمیږونو وهل کوئ تر څو یې ښه ووژنئ، بیا یې نو کلک وتړئ، بیا نو یا احسان وکړئ خوش یې کړئ او یا فدیه واخلئ څو چې جګړه خپلې وسلې کیږدي. همدا حکم دی
او که الله غوښتي وای خامخا به یې په خپله غچ ترې اخیستی و خو مقصد دا دی د دې دپاره چې تاسې یو پر بل وازموي او هغه کسان چې د الله په لار کې وژل شوي نو هیڅکله به یې عملونه ضایع نه کړي. سيهديهم ويصلح بالهم ژر به سمه لار ورته وښیي او حال به یې سم کړي. ويدخلهم الجنة عرفها لهم او هغه جنت ته به یې ننباسي چې ورمعلوم کړی یې دی. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اے مؤمنانو که تاسې د الله د دین مرسته وکړئ هغه به ستاسې مرسته وکړي او پښې به مو ټینګې کړي. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. او کوم خلک چې کافر شوي نو تباهي ده ورته او عملونه به یې ورضایع کړي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. دا پدې چې دوی هغه خبره بده ګڼلې چې الله را نازله کړي نو عملونه یې ور ابته یعنی خراب کړل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. آیا دوی په ځمکه کې نه دي ګرځېدلي تر څو وګوري چې تر دوی ړومبنو خلکو انجام څنګه و؟ الله هغوی تباه کړل او دې کافرانو ته هم هماغسې سزاګانې دي. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. دا ځکه چې د مؤمنانو کار جوړونکی الله دی او د کافرانو څوک ملګری کار جوړونکی نشته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. یقینا کوم خلکو چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي الله به یې داسې جنتو ته ننباسي چې ترې لاندې ویالې بهیږي او کوم خلک چې کافر شوي لږ دنیایي ګټه اخلي د څارویو غوندې خوراکونه کوي او اور د هغوی اصلي استوګنځای دی. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. او اے رسوله څومره داسې کلي و چې هغه ستا له دې کلي نه چې ته یې بهر ویستلی یې ډېر ځواکمن و هغوی مو هم هلاک کړل بیا یې نو څوک مرستندوی نه و. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. آیا نو څوک چې د خپل رب له لوري په ښکاره دلیل روان وي د هغه چا غوندې دی چې ناکاره عملونه یې ورته ښایسته شوي او خپلو هوسو پسې روان وي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د هغه جنت صفت چې متقیانو سره وعده شوی داسې دی چې په هغه کې د اوبو ویالې دي نه خوسا کېدونکي
او د شیدو ویالې دي چې خوند یې نوي بدل شوی، او د شرابو ویالې د څښونکو دپاره خوندوري، او د ګبینو ویالې ښه صفا کړی شوي، او د هغوی دپاره به هلته هر ډول میوې او د خپل رب بخښنه وي. نو آیا دا د هغه چا غوندې دی چې په اور کې تلپاتې وي او داسې خوټېدلې اوبه ورڅښل کیږي چې کلمې یې ټوټه ټوټه کړي؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. او اے رسوله له هغوی نه ځینې تا ته غوږ نیسي تر دې چې تا نه بهر لاړ شي، بیا د علم خاوندانو ته وایي اوس یې څه وویل؟ دوی هغه خلک دي چې الله یې پر زړونو ټاپه وهلې او خپلو هوسونو پسې روان دي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. او کوم خلکو چې لار موندلې الله به یې هدایت ورزیات او تقوا به ورکړي. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نو آیا دا کافران د څه شي انتظار کوي پرته له قیامته چې یو ناڅاپه ورته راشي؟ او که داسې وي نو دا د نښانې خو یې راغلي دي، نو چې ورته راشي بیا به نصیحت کول ورته له کومه شي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نو اے رسوله پوشه چې یقینا الله نه پرته بل وړ معبود نشته، او د خپلې ګناه او نور مؤمنانو نارینهو او ښځینهو دپاره بخښنه وغواړه، او الله ته ستاسې د ګرځېدو را ګرځېدو او استوګنې ځای معلوم دی. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. او چا چې ایمان راوړی هغوی وایي ولی د جهاد یو صورت نه نازلیږي، خو کله چې یو څرګند مطلب والا صورت نازل او جګړه پکې یاده شوې وي نو ته وینې د چا زړونو کې چې مرض دی داسې درته ګوري لکه د هغه چا کتل چې د مرګ بېهوښي پرې راخپروي، نو د دوی دپاره تباهي ده. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. دوی د منلو او ښې خبرې کوي، خو بیا چې کله هغه د جهاد خبره پخه شي نو که هغه وخت الله سره رښتینولي وکړي دا به خامخا ورته غوره وي. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. نو بیا که تاسو ای منافقانو جهاد نه مخ واړو نو ستاسو نه به کومه هیله وشي پرته له دې چې په ځمکه کې به فساد وکړئ او خپلولۍ به غوڅې کړئ. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دوی هغه خلک دي چې الله پرې لعنت کړی نو دوی یې کاڼه کړي او سترګې یې ور ړندې کړي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آیا دوی په قرآن څه غور نه کوي او که پر زړونو یې قلفونه لګېدلي دي؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من
بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم هغه کسان چې بیرته پر خپل شا ګرځېدلي له هغه وروسته چې سمه لار هم ورته څرګنده شوه بېشکه شیطان ګناهونه ورته ښایسته کړي او مهلت یې ورکړی دی ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم دا ځکه چې دوی یعنی منافقانو هغو کسانو ته چې د الله را نازله کړي وحی یې بده ګڼلې وویل موږ به په ځینو کارو کې ستاسې خبره ومنو او الله ته یې پټې خبرې ښې معلومې دي فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم نو څه حال به وي کله چې ملائکان سا اخلي پر مخونه او څټونه یې وهي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم دا پدې چې دوی هغه څه پسې ولاړل کوم چې الله یې ناخوښه کړ او د هغه رضامندګي یې بده وګڼله نو د دوی عملونه یې ور ابته یعنی خراب کړل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم آیا کوم خلکو چې زړو کې د منافقت ناروغي د دا ګمان کړی چې الله به یې کینې راښکاره نه کړي ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم او که موږ وغواړو نو دوی به خامخا در وښیو بیا به یې په خپلو څېرو وپېژني او ته به یې خامخا په خبره اړولو کې هم وپېژني او الله ته خو ستاسې ټولو عملونه ښه معلوم دي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم او تاسې به حتما ازمیو تر څو ستاسې مجاهدین او صبر کوونکي معلوم کړو او ستاسې حالات وازمیو إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم یقینا هغه کسان چې کافر شوي د الله له لارې یې ایثارول کړي او له رسول الله سره یې مخالفت کړی له هغه وروسته چې سمه لار هم ورته څرګنده شوې نو الله ته به هیڅ ضرر ونه رسوي او ژر ده چې ټول عملونه یې ور ابته کړي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اے مؤمنانو د الله خبر ومنئ او د رسول الله خبر ومنئ او خپل عملونه مو مه خرابوئ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بېشکه کوم خلک چې کافر شوي د الله له لارې ایثارول کړي بیا مړه شوي په داسې حال کې چې کافرانو نو الله به یې هیڅکله ونه بخشي فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم نو اے مسلمانانو په کمزورۍ د سولې بلنه مه کوئ همدا تاسو به برلاسي یاست او الله تاسو سره دی هغه به هیڅکله ستاسې عملونه ضایع نه کړي إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم بېشکه دنیایي ژوند لوبې او ساتیری دی او که تاسې ایمان راوړئ او تقوا غوره کړئ
نو اجرونه به مو درکړي او مالونه مو درڅخه نه غواړي. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم کچیرې هغه درنه وغواړي او ټینګار در باندې وکړي بیا به تاسې بخیلي وکړئ او ستاسې کینې به راڅرګندې کړي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خبر اوسئ تاسې هغه خلک یاست چې د الله په لار کې لګښت کولو ته رابلل کیږئ خو په تاسې کې ځینې بخیلي کوي او څوک چې بخیلي کوي نو هغه خپل ځان سره بخیلي کوي او الله غني او تاسې فقیران یاست او که تاسې مخ وګرځوئ نو ستاسې بدل کې به نور خلک راولي بیا به هغوی ستاسې غوندې نه وي. الفتح مدني صورت دی او 29 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. إنا فتحنا لك فتحا مبینا. اے رسوله بېشکه موږ تا ته بری درکړ یو څرګند بری. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ترسو الله ستا ډومبی او رستی ګناه ټوله درته وبخي او خپل نعمت در باندې تمام کړي او سیده لار درته وښیي. وينصرك الله نصرا عزيزا. او ستا مرسته وکړي غالبه مرسته. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله هماغه دی چې د مؤمنانو په زړونو کې ډاډینه اچولې ترڅو له ایمان سره سره نور ایمان هم ور زیات کړي او د اسمانو او ځمکې ټولې لښکرې یوازې الله لره دي او الله دی ډیر پوه حکمت والا. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. د دې دپاره چې مؤمنان او مؤمنانې داسې جنتو ته ننباسي چې ترې لاندې ویالې بهیږي تلپاتې په هغو کې او ګناهونه یې ترې ورژوي او د الله په وړاندې دغه یو ستر بری دی. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. او ترسو منافقان او منافقانی او مشرکان او مشرکانی په عذاب کړي هغوی چې په الله ګمان کوونکي دي د بدی ګمان ناوړه پیر یعنی دوران دی پر دوی وي او الله پر دوی غضب کړی رټلی دی او جهنم یې ورته چمتو کړی او ډیر بد د ورتلو ځای دی. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. او الله سره د اسمانو او ځمکې لښکرې دي او الله برلاسی حکمت لرونکی دی.
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے رسوله یقینا ته مو د شاهد زیری ورکوونکي او ویرونکي په توګه لیږلی یې. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ترڅو تاسې یعنی مسلمانان په الله او رسول ایمان راوړئ، مرسته یې وکړئ او درناوی یې وکړئ او سهار ماښام د هغه یعنی الله تسبیح ووایاست. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اے رسوله کوم خلق چې تا سره بیعت کوي یقینا الله سره بیعت کوي، د هغوی پر لاسو د پاسه د الله لاس دی، نو چا چې بیلوزي وکړه هغه ایله پر خپل ځان بیلوزي کوي، او چا چې هغه لوز پوره کړ کوم چې الله سره یې کړی نو ژر به ډیر لوی اجر ورکړي. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. لبانډچانو څخه چې کوم کسان حدیبیې په سفر کې له لښکره پاتې کړی شوي هغوی به خامخا تا ته وایي موږ خپلو مالونو او خیلخانو مصروف کړلو نو اوس موږ دپاره بخښنه وغواړه. دوی په خپلو ژبو هغه څه وایي چې په زړونو کې یې نشته. ورته ووایه نو څوک به ستاسې دپاره د الله نه څه اختیار ولري که چیرې هغه څه ضرر یا ګټه درته وغواړي. په اصل کې الله ستاسې په کړو وړو ښه خبر دی. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکې تاسې خو انګیرلې و چې دا رسول او مؤمنان به هیڅکله هم خپلو کورنیو ته راونه ګرځي او همدا خبره مو په زړونو کې شایسته شوې وه او ناوړه ګمانونه مو کول او تاسې یاستئ تباه کیدونکی قوم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. او چا چې په الله او رسول ایمان نوي راوړی نو هغوی دې په یاد ولري چې موږ هم کافرانو ته بل شوی اور چمتو کړی. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. او الله سره د آسمانو او ځمکې پاچایي ده، چاته یې چې خوښه شي بخښي او چاته یې چې خوښه شي عذابوي او الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. مسلمانانو کله چې تاسې ولجو ته روان شئ چې راوایخلی نو د حدیبیې له سفر نه وروسته پاتې کړی شوي کسان به وایي چې موږ هم پرېږدئ چې در سره لاړ شو. دوی غواړي چې د الله کلام بدل کړي. ورته ووایه هیڅکله به راسره لاړ نه شئ، الله مخکې لا همداسې ویلي دي. بیا به هغوی وایي چې تاسې خو حسد راسره کوئ.
په اصل کې دوی په اسلام نه پوهېدل مګر لږ. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. د بانډچانو وروسته پاتې کړی شو ته ووایه تاسې به ډېر ژر یوه سخت جنګیالي قوم خواته وبلل شئ چې ورسره جنګیږي به یا به هغوی مسلمانیږي، نو بیا مو که خبره ومنله الله به غوره اجر درکړي، او که بیرته وګرځېدئ لکه پخوا چې ګرځېدلي وئ نو په دردناک عذاب سره به مو وکړوي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. پر ړانده د جهاد نه کولو څه ګناه نشته او نه پر ګوډ څه ګناه شته ده، نه پر ناروغ څه ګناه ده، او څوک چې د الله او د هغه د رسول خبره ومني داسې جنتو ته بیننه باسي چې ترې لاندې ویالې بهیږي، او که څوک مخ اړوي په دردناک عذاب به یې وکړوي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. یقینا الله لمؤمنانو څخه خوښ سو کله چې تا سره یې هادونې لاندې بیعت یعنی لوز کاوه، څه چې د هغوی زړونو کې و هغه یې معلوم کړل، نو ډاډینه یې پرې نازله کړه او په نږدې راتلونکي بریالیتوب سره یې بدله ورکړه. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. او لا ډېرې ولجې چې دوی به یې ترلاسه کوي او الله خدای برلاسی حکمت لرونکی. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. الله تاسو ته د ډیرو ولجو لوز درکړی چې تاسې به یې اخلی، نو دا بری یې ژر درکړ او د خلکو لاسونه یې درنه ایثار کړل د دې دپاره چې مؤمنانو ته یوه نښانه وي او تاسې ته سمه لار در وښیي. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. او څه نور بری او ولجې هم دي چې لا پرې وسمن نه یاست، خو د الله علم پرې چاپیر دی او الله پر هر شي قادر دی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. او کچیری په حدیبیه کې کافران در سره جنگیدلی وای خامخا به یې شا در اړولې وه، بیا به یې نه څوک ملګری موندلی و او نه مرستندوی. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. د الله هغې تګلارې سره سم چې لا پخوا راهیسې چلیدلې ده او هیڅکله به د الله د تګلارې بدلون ونه مومي. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. او الله ما غدی چې د مکې منځ کې د هغوی لاسونه له تاسې ایثار کړل او ستاسې لاسونه یې له هغوی،
وروسته له هغه چې تاسې یې پرې غالب کړئ او الله پر هغو کارو چې تاسې یې کوئ ښه لیدونکی دی. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. دوی هماغه خلق دي چې کافران شوي او تاسې هم له مسجد حرام نه ایثار کړي وي او د قربانۍ دپاره ساتل شوي څاروي هم د حلالي ځای ته رسېدو نه ایثار کړي وو. او که هلته په مکه کې داسې مؤمنان او مؤمنانې نه وای چې تاسې نه پیژندل او هسې نه چې پایمال کړي مو وای، بیا به تاسو ته هم په ناپوهۍ سره د هغوی له امله څه زیان رسېدلی و. نو ځکه جنګ ونه شو تر څو الله هغه څوک په خپل رحمت کې داخل کړي چې غواړي، او که سره بیل شوي وای نو له هغوی نه چې څوک کافر شوي په دردناکه سزا به مو کړولي وو. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. هغه مهال چې کافرانو په خپلو زړونو کې ننګ واچوي د جاهلیت ننګ، خو بیا الله پر خپل رسول او مؤمنانو له خپل لوري ډاډ را نازل کړ او د تقوا په خبره یې ټینګ کړل او دوی د هغې ډیر حقدار او وړ یو او الله په هر شي ښه پوه دی. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. یقینا الله خپل رسول ته هغه خوب رښتینی په حق ورښودلی و چې تاسې به انشاء الله بېغمه مسجد حرام ته ننوځئ. د خپلو سرو خریونکي او لنډونکي به یاست، هیڅ به نه ویرېږئ. الله ته هغه څه معلوم و چې تاسې ته نه و معلوم، نو له دې مخکې یوه نږدې فتحه درکړه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله هماغه دی چې خپل رسول یې له هدایت او رښتیني دین سره لیږلی تر څو پر ټولو دینونو یې برلاسی کړي او الله د شاهد په توګه بس دی. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد د الله رسول دی او هغه کسان چې ورسره دي پر کافرانو سخت زړي او خپلو منځو کې زړه سوان دي
دوی به رکوع کوونکي سجده کوونکي ویني د الله فضل او رضا به لټوي د سجدو له امله یې په مخونو کې نښانې ښکاره دي د دوی دا مثال یعنی صفت په تورات کې دی او مثال یې په انجیل کې دی لکه یو شنیلی چې خپلې څانګې راوباسي بیا یې محکم کړي نو کلک شي او پر خپل ډنډر نیغ ودرېږي چې کروندګر خوشحاله وي دا بری د دې دپاره چې کافران پرې غصه او خفه شي الله هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي د بخښنې او لوی اجر وعده کړې ده الحجرات مدني صورت دی او 18 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم اے مؤمنانو د الله او د هغه د رسول په وړاندې مه مخکې کیږئ او الله نه ویره کوئ یقینا الله ښه اورېدونکی ډیر پوهېدونکی دی يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اے مؤمنانو د نبی علیه السلام په آواز د پاس خپل آواز مه اوچتوئ او مه داسې په زوره خبره ورته کوئ لکه تاسې چې یو بل ته کوئ هسې نه چې ټول عملونه مو برباد شي او تاسې خبر هم نه یاست إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم بېشکه هغه کسان چې د رسول الله په وړاندې خپل آوازونه ټیټ ساتي دوی هغه کسان دي چې الله یې زړونه د تقوا دپاره چاڼ کړي دي هغوی دپاره بخښنه او ستر اجر دی إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون اے رسوله هغه کسان چې د کوټو تر شا نارې درته وهي یقینا زیاتره عقل نه لري ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم او که هغوی دومره صبر کړی وای څو ته ور بهر شي خامخا به ورته غوره وه او الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اے مؤمنانو که یو فاسق څه خبر درته راوړي نو ښه پلټنه کوئ هسې نه چې کوم قوم ته په ناپوهۍ سره څه ضرر ورسوئ بیا به په خپلو کړو پښیمانه شئ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون او پوشی چې په تاسې کې د الله رسول موجود دی
نو که هغه په ډیرو کارو کې ستاسې خبره ومني خامخا به وکړیږئ، خو الله تاسې ته ایمان درګران او ستاسې په زړونو کې یې ښکلی کړ او کفر، فسق او سرغړونه یې درته ناخوښه کړل، دغه خلک لارموندونکي دي. فضلا من الله ونعمه والله علیم حکیم. د الله له لوري یو فضل او لورینه ده او الله ډیر پوه حکمت لرونکی دی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. او که د مؤمنانو دوه ډلې سره په جګړه شي نو ترمنځ یې سوله وکړئ، بیا که یوې پر بلې تیری وکړ نو تاسې له تیري کوونکې ډلې سره تر هغه وجنګېږئ څو چې د الله حکم ته راوګرځي، نو که راوګرځېده بیا یې په عدالت سره ترمنځ فیصله وکړئ او انصاف کوئ، بېشکه الله انصاف کوونکي خوښوي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یقینا مؤمنان سره ورونه دي، نو د خپلو دوو ورونو ترمنځ سوله کوئ او الله نه ویریږئ تر څو رحم در باندې وکړی شي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اے مؤمنانو، ندی د نارینه‌و یوه ډله پر بلې ډلې ملنډې وهي ښایي هغوی تر دوی غوره وي، او نه د ښځې پر نورو ښځو ښایي هغوی تر دوی غوره وي، او یو پر بل عیبونه مه وایاست او مه یو تر بله بد نومونه اخلئ. له ایمان وروسته د فسق نوم یادول ډیر بد دی، او څوک چې توبه نه باسي هم هغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے مؤمنانو، لزیاترو بدګمانیو ځان وساتئ. یقینا ځینې بدګمانونه ګناه دي او د چا عیب پلټل مه کوئ او یو د بل غیبت مه کوئ. آیا ستاسو کوم یو دا خوښوي چې د خپل مړه ورور غوښه وخوري؟ تاسو خدا بده ګڼئ او الله نه وډار شئ، بېشکه الله ښه توبه قبلونکی ډیر مهربان دی. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
إن الله عليم خبير. اے مؤمنانو، موږ تاسې ټول له یو نارینه او ښځې پیدا کړي یاست او د دې دپاره مو خیلونه او قبیلې وګرځولی چې سره وپېژنئ، که نه د الله په وړاندې خو ستاسې ډېر عزتمن هغه دی چې ډېر تقوا لرونکی وي. بېشکه الله ښه پوه باخبر دی. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دا بانډچیان وایي چې موږ ایمان راوړی دی. ورته ووایه تاسې ایمان نه دی راوړی، خو داسې ووایاست چې غاړه مو ایښې ده او ستاسې زړونو کې ایمان لا نه دی ننوتی. او که د الله او د هغه د رسول خبره ومنئ نو الله به ستاسې له عملونو هیڅ شی کم نه کړي. بېشکه الله بخښونکی ډېر مهربان دی. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مؤمنان خو ایله هغه کسان دي چې په الله او د هغه په رسول یې پوخ ایمان راوړی، بیا یې هیڅ شک نه وي کړی او د الله په لار کې په خپلو مالو او ځانو جهاد کوي، همدا خلک رښتیني دي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. اے رسوله، دې بانډچیانو ته ووایه آیا تاسې الله په خپلې دیندارۍ خبروئ؟ حال دا چې الله په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې په اسمانو او ځمکه کې دي او الله په هر څه ښه پوه دی. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. پتا د خپلو مسلمانېدو احسان باروي، ورته ووایه د خپلې مسلمانۍ احسان پر ما مه اچوئ، په اصل کې الله احسان در باندې کړی چې د ایمان په لوري هدایت درته کړی که تاسې رښتیني یاست. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله یقینا د آسمانو او ځمکې په غیبو پوهیږي او الله ستاسې په کړو وړو ښه لیدونکی دی. قاف مکی صورت دی او 45 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کی الله په نامه. قاف والقرآن المجید. قاف په قرآن مجید قسم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. چې دې کافرانو د کوم دلیل له مخې دا پیغمبر دروغجن نه دی بللی، بلکې دوی په دې تعجب کوي چې څنګه خپله هم دوی نه یو ویرونکی ورته راغی. نو کافرانو وویل دا یو عجیب شی دی. آیا کله چې موږ مړه شو او خاورې یو هغه وخت موږ بیا را ژوندي کیږو؟ دا راستنېدل خو له عقله لرې دي. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
حقیقت دا دی چې موږ ته یقینا هغه څه معلوم دي چې ځمکه یې له دوی نه کموي او موږ سره یو یاد ساتونکی کتاب شته. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. په اصل کې دوی حق دروغ وګاڼه، کله چې ورته راغی نو دوی اوس په یوه ګډه وډه معامله کې دي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. آیا د دوی د پاسه اسمان ته یې نه دي کتلي چې موږ څنګه جوړ کړی، ښکلی کړی مو دی او څه چاودونه پکې نشته. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. او ځمکه مو هواره وغوړوله او کلک ولاړ غرونه مو پکې واچول او هر ډول ښکلي تازه بوټي مو پکې زرغون کړي. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ترڅو الله ته هر ګرځېدونکي بنده دپاره بینایی او نصیحت وي. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. او موږ له اسمانه برکتي اوبه راواورولې، بیا مو باغونه او ریبلو ولا غلې دانې پرې زرغونې کړې. والنخل باسقات لها طلع نضيد. او د خرماو دنګې دنګې ونې چې لاندې باندې ډک وږي لري. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. د بندگانو د روزي د پاره او مړ یعنی شاړ ښار مو پرې ژوندی کړ، له قبرونو د انسانانو راوتل به هم داسې وي. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. تر دوی مخکې د نوح قوم رس والاو او سمودیانو رسولان دروغ ګڼلي وو. وعاد وفرعون وإخوان لوط. او همدارنګ عادیانو، فرعون او د لوط قومي ورونه. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. او د زنګله والاو او د تبع قوم دې ټولو رسولان دروغجن وګڼل، نو زما د عذاب وعده پرې ثابته شوه. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. آیا نو موږ په لومبي ځل پیدا کولو ډېر ستومانه شو؟ نه، په اصل کې دوی له نوي پیدایښته په شک کې دي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. او حقیقت دا دی چې انسان مونږ پیدا کړ او کوم خیالونه یې چې په زړه کې خپل نفس ور اچوي آن هغه یې راته معلوم دي او مونږ هغه ته له شارګه هم ورنږدې یو. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هغه وخت چې دوه لیکونکي ملائکان لیکنه ثبت کوي چې یو ښي او بل کیڼ طرف ته ناست وي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هغه یعنی انسان یو ټکی هم داسې نه وایي چې خوا کې یې چمتو څارونکی لیکلو ته ناست نه وي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. او د مرګ بېهوښي په رښتیا سره راغله، ای انسانه دا هماغه څه دي چې تا به ترې څنګ کاوه.
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد او شپېلۍ کې به پوکړی شي دا به د عذاب د وعدې ورځ وي. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد او هر کس به داسې راشي چې یو راوستونکی او یو شاهد به ورسره وي. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. یقینا ته له دې نه بې پروایي کې وي خو موږ د هغه پرده درنه لرې کړه نو نظر دې نن ښه تیز دی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. او ملګری یعنی ملائک به ووایي دا دی هغه کړنلیک چې ما سره تیار دی. القيا في جهنم كل كفار عنيد. امر به وشي چې وغورځوئ په جهنم کې هر ناشکره کینهکښ مناع للخير معتد مريب. چې د خیر ایثارونکی تیری کوونکی او حق کې شک اچونکی و. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. هغه چې الله سره یې بل خدای جوړ کړی و نو اوس یې په سخت عذاب کې وغورځوئ. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ملګری به وایي زموږ ربه ما خدای نه و بېلارې کړی خدای خپله په لرې بېلارېتوب کې و. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. الله به ووایي اوس زما په وړاندې ناندرۍ مه وهئ ما خو لا لومبۍ د عذاب وعده درلېږلې وه. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما سره خبره نشي بدلیدای او نه زه پر خپلو بندگانو ظلم کوونکی یم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هغه ورځ در په یاد کړئ چې جهنم ته ووایو آیا ډک شوي او هغه به وایي آیا څه نور شته. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. او متقیانو ته به جنت را نږدې کړی شي هیڅ لرې به نه وي. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وبه ویل شي دا هغه څه دي چې وعده به یې در سره کېدله د هر الله ته راګرځېدونکي او شریعت ساتونکي دپاره. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. څوک چې په غیب الرحمن خدای نه ویریدلی او په راګرځېدونکي زړه الله ته راغلی وي ورته وبه ویل شي په سلامتۍ سره ورننوځئ دا د همیشه اوسېدو ورځ ده. دوی دپاره به هلته څه چې غواړي هغه وي او موږ سره لا زیات هم شته. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. او تر دوی یعنی مکی اوسیدونکو مخکې مو هم څومره ولسونه هلاک کړل چې هغوی په قوت کې تر دوی زیات و هغوی په ښارونو کې ډیر وګرځېدل. آیا هغوی ته د خلاصون کوم ځای و؟
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد یقینا په دې کې د هغه چا د پاره عبرت دی چې روغ زړه لري یا غوږ نیسي او دی ښه حاضر یعنی متوجی وي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. او بشک موږ آسمانونه ځمکه او څه چې ترمنځ دي په 6 ورځو کې پیدا کړل او څه ستوماني راونه رسیده. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نو اے رسوله دوی چې څه وایي په هغو صبر کوه او د خپل رب له ستاینې سره د هغه تسبیح وایه لمر ختونه مخکې او لمر لوېدونه مخکې. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. او د شپې څه وختونه هم تسبیح وایه او له سجدو یعنی لمنځونو وروسته هم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. او غوږ ونیسه هغه ورځ چې یو اواز کوونکی له کوم نږدې ځایه نارې وکړي. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. کوم ورځ چې دوی په رښتیا سره هغه چیغه واوري هماغه قبرونو څخه د راوتلو ورځ ده. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. یقینا موږ ژوندي کوو او مړه کوو او زموږ خواته راستنېدل دي. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. هغه ورځ چې ځمکه ترې وچوي او دوی په منډه راشي دا راغونډول پر موږ آسانه دي. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اے رسوله مونږ په هغو خبرو ډیر ښه پوهیو چې دوی یې وایي او ته ورباندې جبر کوونکی نه یې نو هغه چاته په قرآن سره نصیحت کوه چې زما د عذاب له وعدې ډاریږي. الذاریات مکی صورت دی او 18 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورونکي الله په نامه. والذاریات ذروا. قسم دی په الوزونکو بادونو په الوتلو سره. فالحاملات وقرا. بیا د وریځو په بار اچونکو باندې قسم. فالجاریات یسرا. بیا په نرمۍ سره چلیدونکو بیړیو باندې قسم. فالمقسمات امرا. بیا د کار په ویشونکو ملائکو باندې قسم. انما توعدون لصادق. چې یقینا کومې وعدې در سره کیږي هغه رښتیا دي. وان الدین لواقع. او بېشکه چې د عمل جزا پیښیدونکې ده. والسماء ذات الحبك. قسم دی په آسمان د لارو او ښکلا خاوند. انکم لفی قول مختلف. چې تاسې خامخا په ګډو وډو خبرو کې یاست. یؤفک عنه من افک. لدی یعنی اسلام نه هغه څوک اړول کیږي چې په ازل کې اړول شوی وي. قتل الخراصون. د عقیدې په چارو کې اټکل کوونکي دي ووژل شي. الذين هم في غمرة ساهون. هغوی چې په غفلت کې سهو کوونکي دي. يسألون أيان يوم الدين. پوښتنې کوي چې هغه د جزا ورځ به کله وي. يوم هم على النار يفتنون. هو
دا به هغه ورځ وي چې دوی په اور باندې عذابیږي. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. اوس د خپل عذاب خوند وڅکئ، دا د هغه څه چې تاسو بیړه پرې کوله. إن المتقين في جنات وعيون. بشک متقیان په باغونو او چینو کې دي. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. څه چې خپل رب یې ورکړي د هغو راخیستونکي به وي، یقینا هغوی له دې وړاندې نیکانو. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هغوی به د شپې لږ وخت ویده کېدل. وبالأسحار هم يستغفرون. او په سهارونو کې به یې بخښنې غوښتلې. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. او په مالو کې به یې د سوالګر او سوال نه کوونکي مسکین دپاره برخه وه. وفي الأرض آيات للموقنين. او په ځمکه کې یقین کوونکو دپاره ډېرې نښانې دي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. او ستاسې په خپلو ځانو کې هم، نو آیا تاسو یې نه وینئ؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. او ستاسې روزي او څه چې در سره وعده کیږي ټول په آسمان کې دي. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نو د آسمانو او ځمکې په رب قسم چې دا بالکل داسې رښتیا دي لکه دا تاسو چې خبرې کوئ. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. آیا د ابراهیم علیه السلام د عزتمنو مېلمنو خبر درته راغلی؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. کله چې په هغه ورننوتل ویل سلام دی وي، هغه وویل سلام دی پر تاسې هم وي، بیا یې په زړه کې وویل دا خو څه ناشنا خلک دي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. بیا غلی کور ته ولاړ او یو څرب خوسی یې ورید کړی راوړ. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. چې هغوی ته یې نږدې کړ ویل ولې یې نه خورئ؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. نو له هغوی نه یې په زړه کې ویره راغله. هغوی وویل مه ویرېږه، او د یو ښه عالم هلک زوی زیری یې ورکړ. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. نو ښځه یې حیرانه په چیغه رامخکې شوه او مخ ته یې ټس ورکړ، ویل بوډۍ او شنډه به زوی راوړي. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هغوی وویل هو، همداسې ستا رب ویلی دي، بېشکه هغه حکمت لرونکی ښه پوه دی. صدق الله العظيم.